خوشخبری غما د ټیک ټاک ملګرو راځئ چې نن در باندې مولانا صاحب واورئ څه وایي ښه پیسې به څنګه ګټئ. بینان یو گیم راوتی دی د هغې غما د ټیک ټاک پروفایل ته ورشئ په بایو کې د هغې لینک پروت دی او ښه پیسې ترې وګټئ. ما چې هم وګټله او تاسو چې هم وګټئ چې څه ځان ته خوښې هغه ملګري ته خوښې. حدیث شریف دی. هی ظالم دا خو ته الله عذاب له دعوت ورکې دا بیناین گیم نه دی دا جواری ده په دې کې به ته دننه بیټ لګې یا به پیسې بیلي یا به ګټې او تا دې د حدیث شریف مفهوم دې مور سره ټچ کړو. استغفر الله د مسلمان کار دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر خلق خو ترا بلل د بدو نه منې کول دا د مسلمان کار دی. ته په خپله باندې بد کې نورم بدو ترا بلی یعنې مطلب ته الله سره چې کوم دی اعلان جنګ کې یار ظالم په دې خبره ماته د علماو نه پوښتنه وکړه په دې باندې به ظالم ته کفر ته وتلی او زما خپل ټول ورونو ته ریکویسټ دی چې دا گیم والا کم سړی هم د دې گیم په باره کې ویډیو کوي دا یې په کمنټ کې هغې باندې لعنت نه لعنتونه پرې ووروئ وروره. امیر صاحب او مولانا صاحب ماشاءالله پټکې دي ځکه د کار ساتم که نه چې پټکې دي ماشاءالله والی او ښایسته په سنتو ګیره دې پرېښې ده او عام کس تا ته څه مولانا وایي دا عالم دی صحیح ده ځکه چې تا حدیث هم بیانې او په دې موقع کې تا حدیث مبارک پټکې چې څه د ځان دپاره خوښې هغه به د نور خلکو دپاره هم خوښې. نو د الله بنده څنګه چې دې ملګري هم وي که نه تا د کم مفتي نه دا فتوا راغسته چې ته راځې په میډیا راځې او خلک دې جوارۍ سیټ ته مایل کې د الله بنده قسم په الله یاره نیمه ګنټه مخکې یو کس رالی او 30 لاک روپۍ ته والی شوي دي دا په دې کاتو ماتو کې ښه د الله بنده الله دله شهرت درکو داسې 2-3 لاکه پاله ورځ الله درکړله یو موقع دل الله درکړه یو پلیټفارم دل الله درکړو نو دې خدا نه چې ته خلک سود ته رابلي ته خلک جوارو ته رابلي. بعضې خلک په تا اعتماد او یقین کوي ځکه چې ګیره دې د پټکې دې والی دی دنیا خلک ته په دې سودو د دنیا خلک ته په جوارۍ باندې راواړی د الله بنده ګوره چېرته ښه کار کوه ګوره مه چېرته به اکشنونه کې هغې کې زما کار نشته نه به کې زمونږ کار شته خو جناب کله چې حدیث مبارک پټ کې کله چې آیت وې او دا خلک ته ګمراهۍ او جوارۍ ته لابلي نو امیر صاحب کار به مې لکي د الله بنده لږ تحقیق کوه لږ سوچ کوه ته به سبا نبي علیه صلات وسلام ته څه وې چې ستا د امت سره ما ستا په جامه کې او ستا په لباس کې څه چل کړی دی تا د علماو نه معلومات کړی تپوس دې کړی چې زه دا ویډیو کوم په دې گیم باندې آیا دا گیم جایز دی کو ناجایز دی د الله بنده د نوجوانانو بیړه مې غرقه کړه سم د دنیا رنګونه مونږ ته راځي هغه وایسونه نشو پلی کولی دنیا پیسې خلکو په دې باندې بیلي دنیا اکاونټ خلکو په دې باندې تباه او برباد کړي 30 لاک روپۍ نن هم زموږ رشته دار دی هغه نه پکې لاړې او ته راځې او داسې په ډکه خوله او داسې په جرت باندې دا خلک د جوارۍ ته رابلي. نو درخواست ته کوم یار د خپل لباس مطابق کار کوه یار د خپل لباس مطابق حرکت کوه د خپل لباس مطابق دعوت ورکوه یا خو بس مکمل دا سیستم لري کو دام لري کو بس میدان ته راوځه او که نه په دغې لباس کې نو برای مهرباني احادیث مه بدناموه مبارکه او آیاتونه مخکې هم تا غلط آیاتونه ویلي که نه موقع د موقع مناسبت سره استعمالوه بس موږ به دغه منډه وخو یار نو الله یې ته موږ ټول هدایت نصیب کړي.